السلام علیکم ستړي مشه له مسکاله تر دې حال ناول درنو مینوالو هله د چې تاسو ټول بخوسئ د تیرې درېمې برخې په پای کې تاسو اوریدلی و چې لایق پاڼې ته د چنارګل پاړه کیسه وکړه چې څنګه له هغه سره ملګری شوی و دا چې له دې وروسته څه کیږي ملتیا مې وکړئ. اے هلکا سلام چیناریم خپل موبایل کې مې پیسې نه وي دا مې د ماما شمیره ده ټریننګ کې څه خبرې دي خفه خو به نه یې ته خو چې کابل ته لاړ شي بلا دي ووهي ولا وروره ښه یم هوا سره لږ حساسیت لرم زه نه مرې مړه ای ستا یارې ته مې زنګ کړی وه ډېره اصولي پیغله وه د کم اصلې زویه بې وفایي ورسره ونه کړي ډېر دروند خوی لري هاها سمه ده نو چې ته وایي ورور د غلط ځای نه ټاکي خسمه ده هسې ما ویل چې بل خور نه لري د مور زویا دواړه به باجګان شو ها ای د غوا زویا ولې خاندې رښتیا وایم که نه وبه ګورم ورته وایم ته صبر د وړانګې په نوم یوه ملګرې لري مازدیګر ورته یادونه کوم یاره مه خرابېږې بس ورور دې وي خو ستا په شان چک قربان شم سمه د سوډانه اوس درس کې یم د الله په امان. سلام پاڼي موږ خو رخصت شو. وعلیکم سلام موږ هم وسوځو. اے د غوالوري دا وړانګه څه کاره ده دارالمعلمین نه فارغه ده خو لا بې دندې ده شاید نږدې ورځو کې په نازو انالیسه کې دنده واخلي واده یې کړی نه د مړوند په نامه یو هلک سره یې مینه وه ځینې جنجالونه یې په منځ کې راغلل اوس سره وران دي خو یو بل ته ډېر ژمنه او وفاداره دي. مړوند کمبخت د سرطان ناروغي لري مړوند زما دیني ورور دی ډېره ورته خواشینی یم نږدې ورځو کې هندوستان ته روان دی خسمه د پاڼ کې موټر ته خیژم ستړی یم کوټې ته چې ورسېدم بیا غږېږو په سترګو لایقه د خدای په امان مینه در سره لرم زه هم جان مې د پاڼې د اړیکې د پرې کولو سره سم چینار سره اړیکې کې شوم د وصل کېدو سره مې ورزیاته کړه چې سوډانه وړانګې خپله داسې عشقه ده زلیخا به پرې وبخي. چینار وخندل بس زه هم داسې سپیره یم د مور زویه کیسه کې مه اوسه خوار په هندوستان هم خوار وي دستي د الله په امان ښه وخت ښې چارې. د ورځې په تېرېدو د پنځنۍ ورځ راغله پاڼې په بې صبرۍ سره په پیغام کې لیکلي وو لایق نن به راځي له خیره هو جان مې 3:30 بجې وه وړه ازموینه اخلي او بیا په خیر زر روانېږم بس زه به دې انتظار کوم. مور مې زنګ کړی وه چې پلار مې له کابله حرکت کړی دی کور ته راځي مور دوی مې زما په هکله ورته ویلی دي دی هم ورته زیاته کړې دې بدبختو چې په پنځنۍ سیمینار خلاصېږي نو لایق ته کوښښ وکړه چې ژر راورسېږي که پلار مې مخکې راورسېد نو بیا نه شو لیدلی ستا په خدای قسم چې لایقه ژر ژر راشه سمه د خوږې کوښښ کوم. 3:30 بجې له دفتره ووتم خو د خوشحال خان له مینې چې محمود خان تر پله رارسېدم تقریبا 5 بجې وي د پاڼې پیغام راغی لایقه کوم ځای ته راورسېدې زه خو لا کابل کې یم غټ سترګې مېرمنې اوف نو کابل دی خدای مکړه ستا په سر موړ شي کابل او کابل دا څنګه کابل شو قامین کې نو چې ته داسې ښې دعاوې راته کوي بس خوله بنده کا ډېرې خبرې مه کوه ته لا رشخند هم وهي چې له څه نه وېرېدم هغه راوشو پلار مې نږدې دی زنګ یې راته وهلی وه زه نو ځم د الله په امان قسمت مې هر وخت داسې چارې کوي سمه ده نو په خیر ورسېږي کوښښ کوم سبا ستاسې کلي ته درشم سمه ده ښې چارې. د محمود خان په پله حیران ودرېدم ځان سره مې وویل خوند یې ونه کړ ګوتې مې ماتولې چې یو ځوان مې خواته راغی د جلال آباد چغې یې وهلې د ټوډي ډریور وه لاس کې سګرټ نیولی وه له سترګو یې تورې حلقې چاپېرې وي په برګ د سمالې سره تړلی وه د ګڼو جیبونو والا واسکټې پر تن وه مسلمان د یو تن 600 افغانۍ غوښتې زه ورنږدې شوم ترې ومې پوښتل استاد د موټر ټیپ دې جوړ دی هو د چا خبره
غرم باړي وهي لما تر خمسکا وشوه ور زیاته میکړه څنګه خوخه دي نه ده چې 2000 افغانۍ درکړم او حرکت وکړو لنډه دا چې په 2100 افغانۍ مو هوکړه وکړه مخکې سیټ می شاته څمله وه استاد د چرس سیګریټ ته ورته کړ د کرن خان دا سندره یې ولګوله څو چې درځم دلبره په ما به لاره کې ماښام شي د ټیپ اواز مې 98 ته پورته کړ او وغځېدم په همدې کې مې سترګې ورغلې وې د موبایل په لړزه مې سترګې بیرته کړې دا وخت نو د ټکر په غږ دا سندره شروع وه خو چې ځان ته مې لږ پام شو نو زما د ژوند ماښام و د مستۍ په میکده کې خالی شوی زما جام وه ټلیفون ته مې ځواب ورکړ پاڼه وه احوال یې واخې خو اړیکه پرې شوه دا وخت د زرداد له غونډه سروبي ته راښکته شو پاڼې بیا زنګ ووهه د جګېدو سره د سلام ځواب په بلا راکړ ما ویل ولې لایقه ته نه پوهېږي چې بې له تا په ما څه تېرېږي څومره زنګونه مې در ووهل موبایل دې بند وه دا لاره ډېره خطرناکه ده ویره را سره وه ما وی خدای مه کړه څه در باندې شوي نه وي قربان سروبي کې یم په خیر په لاره موبایل کار نه کوي د ماشومانو په اندازې د پیښو په شکل ژر وویل په خیر ته په خیر بچیا دا څه وخت دی ډریور ته ووایه چې لږ چټک راشي خدای مکه لاره کې خطر دی څه در ونه شي تاسو خيار صلاح خان زوی خو ځان ته موټر رانیولی دی لوچه کلا خو مال په سترګو اړیکه پرې کېږي ټک اړیکه پرې شوه رانیغ شوم اسویلی مې وکړ ساه مې واخیسته ځکه مې د لغماندو سره کې ته په رسېدو کې د کور د رسېدو خبر ورکړ چې پلار یې ډېر بدخویه انسان و او د دې اړیکې ورسره غیر زموږ له اړیکې هم ترینګلې وي صرف دومره یې وویل شکر چې په خیر را ورسېدي تر څو چې ما اړیکو پیغام نه وي کړی ته یې مه کوه تا له کابل یو څه په ټلیفون وویل چې ستاسې کلي ته درځم ما ځکه ځواب در نه کړ فکر مې ستا په نه راتلو ډېر خراب شو کوښښ کوم چې د سبا که خیر وه ښار ته درشم ته مې جواب ته په تمه اوسه په سترګو پاڼې تر اخیره حده کوښښ وکړه سمه ده لایقه اوس دې په خدای سپارم شپه شوه کټ کې اوښتم راوښتم د سهار اذانونه وشول ټوله شپه مې پلانونه جوړول څنګه به کېږي سودا مې وه پاڼه به څه ډول وي که ته یې خوښ نه شوې نو بیا د نیکه په غږ د خیال له ټاله راولوېدم ګورم چې مور مې د برنډې په څنډه کې په قرآن ورغوړېدلې پاتې وه را پام یې څوله تر ډېره رڼا خپره وه زنګ راغی لایقه بله چاره مې نه درلوده زه د معدې تکلیف لرم مور ته مې وویل سبا ډاکټر ته ځم د شپې مې ډېر تمثیلي فریادونه وکړل نو کار وشو شیبه وروسته در روانېږم او شاید وړوکی ورور هم را سره وي وی دی ته دې په خیر راشي دا د ما د دوسره کې پر لور حرکت وکړ ای لایقه زه لا تر اوسه کور کې حرکت مې نه دی کړی تقریبا 2 ساعت لاره هم ده اوس به نو څه وکړي نه ته راځه زه په بې صبرۍ درته ولاړ یم سمه ده لایقه پاڼې زه دوسره کې ته ورسېدم سمه ده جان زه هم موټر کې یم سمه ده کیڼ لور دکان ته د پوزې د ماسک اخیستو په پار لاړم لا مې پاتې پیسې نه وې اخیستې چې ودنګه ځوانه له موټره راښکته شوه ماشومې له لاسه نیولی وه اخوا دیخوا یې ورخطا لیده ماش مې روکی کړه ټلیفون یې غوږ ته وړاندې کړ هیلو زه را ورسېدمه ما په ورخطایي سره وویل ومې لیدي ورنږدې شوم په اشارو مو روغبړ وکړ رکشې ته پورته شو وروسته مې فکر شو چې رکشوان ته مې پته نه ده ورکړې په خندا مې رکشوان ته وویل چې ماما ګوله ته موږ چیرته وړې رکشوان موسک شو ځوانه زه هم نه یم خبر څو ځل مې فکر وکړ چې در څخه وپوښتم خو چې په هنداره کې به مې در وکتل نو تاسې به یو بل تر سترګې په سترګو کې اچولې وي ما ته مو خپله ځواني را په یاد کړه زړه مې ونه کړ چې درته مزاحمت وکړم ماما ګوله دا مې نامزاده ده ملنګ جان واټ سره یو ډاکټر د رسول صحت نومیږي هغې ته روان یو سمه ده دې کې د اباسین زنګ راغی اباسین مې د ماشومتوب انډیوال وه او د ماما زوی هم وه په ژړه غونې غږ یې وویل عاجله مې روغتیا روغتون ته ځان را ورسوه د سراچې په پل مو موټر ټکر کړی مور نیا ورونه ټول په وینو رنګ یو پښې مې ولړزېدې پاڼې راته وویل ولې څه شوي ومې ویل هیڅ خبره نشته کاکا ته مې زنګ ووهه او له پیښې مې خبر کړ زیاته مې کړه کاکا تاسې ولاړ شئ زه درپسې یم ملنګ جان واټ کې له رکشې ښکته شو د ډاکټر په لور ولاړو په زینو کې زمکتل ته کېوتو نوم لیکونکي وویل غرمه ده دلته تم شئ اول نوم به دا د ستاسې ولیکم چې ډاکټر صاحب لمونځ او ډوډۍ تمام کړي غږ درته کوم بیرون اوږد لرګینه چوکۍ پرته وه پرې کېناستو ما پاڼې ته وخندل او زیاته مې کړه پښې د ځمکې ته رسي هغه برګه شوه ولې تا ته څنګه ښکارم دا وګوره
زه پاڅېدم، بهر راووتم، یو درجن کیلې مې راواخیستې، یوه مې سپینه کړه، څراغ ته مې ورکړه او بله مې پاڼې ته ورکړه. پاڼې د یوې کیلې پور 4 پرې کړ. اولي له شنې څادرې لاندې خپله ترې د شونډو په سر چک وواهه او بیا یې ماته راکړه. نوم لیکونکي غږ وکړ. ډاکټر ته دننه شو. پاڼه ډاکټر ته نږدې د ناروغانو په چوکۍ او زه ډاکټر ته مخامخ کېناستم. ډاکټر د تکلیف په هکله وپوښتل. زه ور مخکې شوم. ډاکټر صاحب معده یې خرابه ده. په جنګونو یې د مور رنګ رازیړ کړ. ورونه مې رټي او ما خو بیخي کور ور پرېښی دی. پاڼې مې په ورانونو کاره ولګوله چې غلی شه. ما بیا ور زیاته کړه. ډاکټر صاحب 2 متره ژبه ورسره ده، بل کار یې نشته، جنګ او جنګ. ډاکټر موسک شو. بس نن سبا د ټولو حال یو دی، ته شکر وباسه. د درملو پرچۍ راکړه. درمل مې راواخیسته. بیرته ډاکټر ته راغلم. مال ډاکټر صاحب دې سره به یې جنګونه کم شي، خو که ته یې د اندېښنې کمې کړې. د مخابراتو په لور مو حرکت وکړ. شابستان ایسکریم خانې ته دننه شو. زه او څراغ یو خوا او پاڼه راته مخامخ کېناسته. چوس راغی. ما له خپل ګیلاس نه 2 غړپه وکړه. بیا مې له پاڼې سره بدل کړ. پاڼې په دې خاطر چې مخ ښکاره نه شي کړه چې زه یې نه څښم. زه د هغې څنګ ته ورغلم او جوس مې ورته ونیوه. وروري له مخه پړونه لري، غټې سترګې، سپین مخ، نرۍ وریځې، شرابي شونډې، دنګه ځواني، سره د دومره ښکلاګانو یې څهرې خاکساري او معصومیت بیاناوه. جوس نه د شونډو په سرونو داسې څکه وکړه چې شونډې لا هم پوره نه وي لمدې شوي. زه غوسه شوم او ګیلاس مې ورته په خوله ور چپه کړ. تورې جامې لارې شوې. ما یې ګیلاس په لاس کې ونیوه. کله چې مخ را پورته کړ نو له اوږدو بڼو له جملې 2 دانې په وریځو کې بند پاتې وو. زه ډېر خفه شوم او په ځان مې لعنت وویل. له هوټله راووتو. د دوسرکې په لوري روان شو. دوسرکې کې سخته لار بندي وه او ګرمۍ له کاڼي اوبه ویستلې. پاڼه لکه پاڼه رپېده. وجود یې داسې خولې و تا به ویل چې 2 سطله اوبه دې پرې اړولې دي. رکشې نه د ښکته کېدو په مهال د پاڼې لاس زما بغل سره ولګېد. هغه مې په موټر کې کېنوله او زه د عامې روغتیا په لور روان شوم. د عامې روغتیا 4 لارې کې رکشوان ته مې پیسې ورکولې. ګورم چې په چپ جیب کې مې د افغانۍ 15 ګونان په لیک کې تاو کړي ایښي وه. په لیک کې لیکل شوي وه لایقه که بیا داسې کوې شاید دا زما لومړی وروستی ځل راتګ وي. له تا سره پاکه مینه لرم، نه د عزت سودا. زما عزت ستا امانت دی او نه غواړم له واده وړاندې خیانت کړم. زنګ مې وکړ خو اړیکې جواب نه کړه. پیغام یې وکړ لایقه زه نږدې یم، کور ته تا به بل فکر کړی وي. خو زه دې ته ډېره خفه شوم چې تا ته 5-6 ټپیان پراته او ته له ما سره بوخت وي. ښه ونه شو. باید زه هم هماغه شیبه بیرته ستنه شوې وای. او بل دا چې زما وجود ستا په واک کې دی. خو ته خپل فکر وکړه چې سبا زما او ستا واده وشي، زه به تا سره څنګه سترګې مخ کوم. نور چې سره ووینو غلی به ناست یې، که نه بیا در سره نه ګورم. او له خدایه شکر ګزاره یم چې کوم ډول انسان چې مې غوښت له هغې ټولو خاصیتونو او نعمتونو برخمن یې. نن په جار او ښکاره اعلان کوم چې لایقه مینه در سره لرم. پیسې مې د دې لپاره پټې درته جیب کې کېښودې چې ناروغانو ته پرې څه واخلي. زما روغتون کې ډېرې ملګري دي، زنګ ور وهم در به شي. مننه کوم پاڼې، بې تا دې نشم، خو څوک مه رالیږه، زه هم دوستان لرم. د غورځنګ ورور دلته غټ سړی دی، ستونزه به نه وي انشاءالله. ښه سمه ده، ته ناروغان سنبال کړه، که اړتیا وه ما ته ووایه، پیسې وینه هر څه به در ورسېږي. سمه ده جان مې، مننه، ښې شېبې. درنو اوریدونکو، دا ول مسکاله تر دې حال ناول 4مه برخه چې ما رحمت الله همدرد وړاندې کړه. په بل برخه کې چې ځل بیا ساسي چوپړ کوم. تر هغه وخت